دا یو ورور سوال کړی دی چې ما دا منښته کړې وه که الله ماله کاروبار راکو او زما کاروبار برابر شو نو زه به یو څاروی حلالوم او په غریبانانو به یې تقسیموم او دویم کار به دا کومه چې ملګري به راجمع کوم او هغوی له به هم پروګرام کوم نو دغه اولنۍ خبره وایي ما پوره کړه کله الله ما ته کاروبار برابر کو او زما کاروبار سیټ شو نو یې ما څاروی حلال کو دا دویم که وایي زه لږ یم کوشش کوم دا ملګري راجمع کوم خو نه کي یو پسې نښتی بل پسې نښتی نو آیا دا منښته زه پرېښودی شم او که نه الجواب ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منښتې نه منع کړې ده اصل کې د منښتې په ځان باندې لازمول دا نه دي پکار وجه دا دی چې یو سړی په ځان باندې هغه څه لازموي چې الله پې نه دي لازم کړي شریعت پې نه دي لازم کړي بیا به ورته ګرانه شي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن النذر او په روایت کې راځي چې ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر نه څه شی مخکې کولی شي د تقدیر نه ورنه وروسته کولی شي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو که یو سړي منښته وکړه نو بیا خو پې لازم دي او پوره کوي به هغه څه به سرته رسوي چې څه یې ویلي دي الا دا چې هغه د ګناه منښتې کړي نو بیا به یې نه کوي بیا به نه پوره کوي کفاره به ورکوي بیا اوس راځو د ملګري د سوال له اولنۍ منښته چې ده کومه کړې ده چې زه به څاروی حلالوم او په غریبانانو به یې تقسیموم نو دا منښته خو عبادت دی او د دې پوره کول خو لازم دي حدیث کې راځي من نذر ان یطیع الله فلیطعه چا چې داسې منښته وکړي چې په هغې کې د الله اطاعت کولو د الله عبادت کولو نو بیا لازم پوره کوي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی نو دا خبره خو په ده لازم ده او هغه د ورور کړې ده ملګري را جمع کول د ډوډۍ دپاره دا واجب خو نه دي که نه او داسې عبادت هم نه دی بلکې دا امر مباح دی په اصل کې دا مباح کار دی جایز کار دی نو د علماو په دې باندې اتفاق دی چې هر هغه منښته چې هغه په اصل کې مباحي نو د دې پوره کول واجب نه دي په هغې کې بیا تا سره دوه اختیاره دي یو کار په اصل کې مباح دی واجب نه دی او نه عبادت دی نو تا سره بیا دوه اختیاره دي یا دا منښته پوره که در شانو که څنګه چې دي ویلي او یا د دې په ځای باندې کفاره د قسم ورکه دوه خبرې شو مثال به تاسو له درکړم خبره به ښه واضح شي یو سړی دا ووایي چې په ما لازم دی او ما په ځان لازم کړي چې زه به دا پلانې کپړه اغوندمه دا پلانې کپړه اغوسته به د باندې واجب دی یا عبادت دی ښه نو اوس به دی څه کوي وایي ما خو منښته کړې ما خو لازم کړي یا دغه کپړه واغونده او یا څه چل وکړه کفاره ورکړه نو د ورور ته موږ دا وایو یو خو دا خبره دې زده کړي چې لازم نه ده چې دی به دا ټول ملګري په یو ځای راجمع کوي ملګرو سره د رابطو کې چې څوک رالو رالو چې څوک رانلو رانلو او د ده غاړه ازادي شوه لازم نه چې ټول به راجمع کوي که دی دا منښته پوره کول غواړي کوي چې نه بس نه پوره کومه نو بیا په ده باندې څه دي بیا پې کفاره ده نه ګناهګارېږي دې سره ځکه چې اصل کې دا کار مباح ته واجب نه دی نو دی به بیا کفاره ورکوي کفاره د قسم والله اعلم